بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات ورسېږي تاسو قدرمن لیدونکو ته، ستاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو چې زموږ ورځنۍ ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري، چینل مو سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. بیا مو هم زده کوونکو زموږ درس عنوان ده تابع یا هم فاکشنز. نو زده کوونکو تاسو کولی شئ د خپل ریاضي کتابونو پښتو چاپ چې ما تاسو ته ولیکئ نه لرئ، تاسو د ډسکرپشن څخه په مراجعه کولو پښتو چاپ ریاضي کتابونه ډاونلوډ کړئ. د شپېتمه او 72مه صفحه یعنې د 9 نه چې تر 72 پورې کومه صفحې دي ټول موضوعات یې در بر نیسي څه شی تابع چې زموږ نن ورځې درس ده. نو په همدې توګه باندې زده کوونکو باید تاسو ته ووایم چې تابع چې ده یا فاکشنز تاسو د دریم څپرکي لومړنی درس عنوان ده چې تاسو دریم څپرکي د ریاضي د تابع عنوان سره یا فاکشنز سره مخامخ کیږئ. نو په دې توګه هیله یم چې تاسو تیر څپرکي چې زموږ ویډیوګانو کې به تاسو په منظم ډول باندې ګټلي وي او تعقیب کړي وي، ښه ډول باندې مو زده کړي وي. نو دې په ترڅ کې مخکې دې نه چې تاسو ته تابع ووایم، خصوصیات یې ووایم په څه ډول باندې تابع خپله څه شی ده، چا لخوا معرفي شوې ده، موږ څنګه کولی شو تابع کې قیمت ګذاري وکړو او تابع وپېژنو چې دغه سرټ یا همدغه مرتبه جوړه یو تابع ښکارندویي کوي یا هم د تابع یو قاعده ده. تاسو ته باید دا ووایم چې د څپرکي پوښتنې زده کوونکو چې مخکې له دې صفحې نه 80مې نه تر 72مې پورې تقریبا څو صفحې تاسو ته دلته نه دي ویل شوي، تقریبا هغو صفحو کې ستاسو د دویم څپرکي پوښتنې دي چې تقریبا کوم هغه درسونه چې تاسو ویلي ټول د هغه درسونو نه تاسو ته پوښتنې راغلي. نو هیله یم زده کوونکو چې هغه تاسو ټول وکولی شئ حل یې کړئ او هغه ستاسو د کورنۍ دندې له جملې څخه حسابیږي. تاسو که چېرته نه وي حل کړي حل یې کړئ او دریم څپرکی زموږ سره بیا هم په ګډه سره شروع کړئ. زده کوونکو د مشکل په صورت کې تاسو کولی شئ د خپل ټول مشکلات په کومنټونو کې ولیکئ، زه ستاسو مشکلات حل کوم. نو په همدې ډول باندې بیا هم وایم زده کوونکو د خپل درس په ادامه سره وایم تابع. تابع د لومړی ځل لپاره د تابع مفهوم د لیبنیز په نامه یو ریاضي پوه په واسطه باندې معرفي شو او همدې ډول باندې وړاندوینه یې وشوه، څرګندونې وشوې او همدې ډول باندې زده کوونکو د کلونو په ترڅ کې چې دغه لیبنیز ریاضي پوه تقریبا 1640 نه تر 1714 کلونو پورې د یعنې ژوند یې کوه او په همدې ډول باندې د دغه مفهوم یې راکړو او موږ نن تابع وایو چې څه شی ده رایه کړي دي. وایم چې تابع د رابطې یو خاص حالت ده، یعنې زده کوونکو یو خاص حالت ده په څه ډول باندې یعنې لږ مشخصات خو د رابطې لري او یو خاص حالت ده. وایم چې تابع یو رابطه ده. دا تاسو زده کوونکو د تابع د تعریف په ترڅ کې هم ونیسئ او همدې ډول باندې د عبارت ته په کتلو سره تاسې تابع وپېژنئ او همدې ډول باندې دغه قوانینو سوالونو په حل کولو کې هم په نظر ونیسئ. وایي چې تابع یو رابطه ده، هو ومو ویلې چې د رابطې یو خاص حالت ده او همدې ډول باندې چې یو کمیت د بل کمیت سره اړیکه ورکوي، یو کمیت له بل کمیت سره اړیکه ورکوي. په څه ډول دغه مفهوم به زده کوونکو تاسو په دې قسمت کې مثال کې ښه درته واضح شي. وایي تابع د رابطې یو خاص حالت ده، تابع د رابطې یو خاص حالت ده په هغه صورت کې چې یو کمیت له بل کمیت سره اړیکه ورکوي. نو راځئ بیا هم په عموم ډول باندې د تابع تعریف داسې کولی شو. تابع د دوه سټونو ترمنځ یو داسې رابطه یا قاعده ده. ګورئ زده کوونکو، تابع د دوه سټونو یو A سټ یو B سټ یو داسې رابطه ده چې شی زده کوونکو تابع دغه اف چې دې قسمت کې زده کوونکو ما لیکلی دا فنکشن زده کوونکو دې قسمت کې چې ما اف لیکلی ده وروسته د هغې څخه A او B سټ مې لیکلی، دوی منځ کې رابطه ده. دغه اف د دې نمایندګي کوي چې فنکشن څخه اخیستل شوی ده لومړنی توری په اف باندې ښیي. نو وایي چې تابع د دوه سټونو ترمنځ یو داسې رابطه ده، دوه سټ A سټ ښیي زده کوونکو B سټ رابطه ده چې د لومړني سټ یعنې د A د سټ یا هم X د لومړني سټ یعنې لومړنی عنصر ده یا هم د A سټ یا هم د لومړني سټ هر عنصر زده کوونکو ګورئ تاسو دې قسمت کې وګورئ د A د سټ فکر وکړئ X عنصر ده، یوازې د دویم سټ صرف او صرف د دویم سټ له یو عنصر سره اړیکه ولري. د B سټ د اف X یا هم مساوي په Y سره ښودل کېږي د یو عنصر سره رابطه ولري. نو په همدې ډول باندې موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې لومړني عناصرو ته څه شی وایي؟ ډوماین وایي او همدې ډول باندې دویم عناصر چې دي لکه 4 3 2 3 او همدې ډول باندې 4 دوی ته رینج وایي یا هم د تقریبا قیمتونو ناحیه یا ساحه او ډوماین ته د تعریف ناحیه یا هم د تعریف ساحه وایي. نو په دې ډول باندې بیا هم وایم تابع د دوه سټونو ترمنځ یو داسې رابطه ده یا قاعده ده چې لومړنۍ
چې لومړني سیټ هر عنصر یوازې او یوازې دویم سیټ له یو عنصر سره اړیکه ولري. دا وه د تابع مفهوم. راځئ بیا هم وایو چې ډوماین او رینج په اړه چې موږ په تېر لوستونو کې ویلي. رینج ته موږ وایو چې کوډومین هم وایي یا کوډومین چې وایو. په دې قسمت کې ډومین یو سبسیټ د کوډومین ده. دا زده کوونکو هېر نه کوئ، ستاسو ډېر مهم سوال څخه ده. د کانکور د سوال یو جز تشکیلوي. نو وایم چې ډوماین او کوډومین یا ډوماین او رینج ترمنځ رابطه څه شی ده؟ وایو چې ډوماین یو سبسیټ د کوډومین ده. نو په همدې ډول باندې تاسو ته په دې قسمت کې زده کوونکو ویلی دي چې بیا هم رابطه تاسو څه رقم تعریفولی شئ. که چېرته تاسو ته یو رابطې غوندې یو خاص حالت، یو خاص قاعده یا یو مرتبې جوړې درکړې وي، زده کوونکو څه ډول وایي؟ نو زده کوونکو بیا هم راځو د تابع تعریف ته، چې دې قسمت کې بیا هم یو تعریف بل د تابع لپاره ویلی. که چېرته موږ مرتبې جوړې ولرو یا بیا هم د رابطې یو خاص حالت وي، مرتبې جوړې پکې وي، تاسو ته وایي چې کومه یو د جوړو څخه یا هم آیا دغه رابطه د تابع نمایندګي کوي یا نه کوي، تاسو بیا دې ډول باندې عمل کوئ د دې تعریف په اساس. نو وایم چې تابع د هغه مرتبو جوړو، دغه ټولې وینې زده کوونکو مرتبې جوړې دي سر ته چې لومړني عناصر یا ډوماینونه یا هم د تعریف ساحه تکرار شوي نه وي. تعریف ساحه زده کوونکو یا ډوماین تقریبا تکرار نه وي. تعریف ساحه دې قسمت کې یا ډوماین موږ څه ډول باندې پېژنو؟ دې ډول باندې 2 3 4 5. او دې قسمت کې هم موږ ویل چې د تعریف ساحې او د قیمت ساحې ترمنځ رابطه یعنې ډوماین د کوډوماین سبسیټ دی. دا یو رابطه وه. نو که چېرته تاسو ته داسې مرتبې جوړې درکړي او په شکل د یو رابطې او تاسو ته ووایي چې تاسو دې کې وګورئ چې آیا دا تابع ده یا نه ده، د تابع لپاره باید کوم شرایط صدق وکړي. لومړی شرط خو دا و زده کوونکو چې موږ وویل چې ډوماینونه یا لومړني عناصر باید سره تکرار شوي نه وي. خو داسې یو حالت هم شته زده کوونکو چې که چېرته لومړني عناصر تکرار شي، دویم عناصر یا هم رینجونه باید هغه هم مساوي وي. که چېرته مساوي نه و نو هغه تابع نه ده. که چېرته مساوي و بیا ویلی شو د لومړني عناصرو په شتون کې بیا هم مشابه وي، د هغې ته د تابع نوم ورکو. بیا هم زده کوونکو وایم که چېرته تاسو ته ډوماینونه تکرار ډول باندې راغلي وي، رینجونه متفاوت وي په یو مرتبو جوړو کې، په یو رابطه کې، نو وایي چې هغه تابع نه ده. خو که چېرته سره د دې چې ډوماینونه سره مساوي راغلي، رینج هم مساوي و، هغه ته وایي چې تابع ده. دې قسمت کې زده کوونکو هم ګورو چې تابع ده که نه ده او هم ډوماین او رینج یې تعینوو. دې قسمت کې ګورو چې 1 2 3 4 5 تقریبا شمارول ډول باندې هم راغلی زده کوونکو. او تاسو وینئ چې ډوماینونه یا هم لومړني عناصر نه دي تکرار شوي. په نورو ډوماینونو کې یا هم د بلې مرتبې جوړې په لومړني عنصر کې نه دي تکرار شوي. نو وایم چې دا د ایس رابطه لومړی یو تابع ده. دا تابع ده ځکه لومړني عناصر یې نه وو تکرار شوي. بل موږ ته ویلي وایي تاسو ډوماین او رینج تعین کړئ. ډوماین لپاره نو زده کوونکو د ډوماین د پیدا کولو لپاره زه دې قسمت کې داسې لیکم: ډوماین د کومې د څه شي اس کومې رابطه د زده کوونکو د تقریبا د یو رابطې په شکل تاسو ته درکول شوی ده مساوي کېږي لومړني عناصر 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 دا څه شی شول؟ دا ډوماینونه شول زده کوونکو. موږ ته ویلي وایي تاسو ډوماین یې هم پیدا کړئ، رینج یې هم پیدا کړئ. د رینج د پیدا کولو لپاره یا کوډومین د کومې رابطې اس وایو چې دویمي عناصر 4 3 2 بیا هم 3 دي زده کوونکو. تاسو یو 3 ولیکئ، په تکرار شکل باندې مه لیکئ. او همدې ډول باندې بیا هم 4 ده. موږ بیا هم 4 لیکلي دي. نو په دې ترتیب سره وایي چې دغه د دې رابطې رینج شو. دې قسمت کې زده کوونکو تاسو ته بیا هم مثالونه درکړي دي. وایي ته آیا تاسو تشخیص کومه یوه رابطه تابع ده، کومه یوه نه ده. دې مثالو ته ګورو چې آیا دا تابع ده که نه ده. 10 یو مرتبه جوړه ده 6 او 3 او همدې ډول باندې 3 او 10. خو 10 زده کوونکو دې قسمت 10 سره ګورو چې دغه په تکرار شکل باندې راغلی دي. موږ تاسو ته وویل چې لومړني عناصر ډوماینونه نه باید
تکرار ډول باندې راشي. خو هغه صورت کې بیا هم د تابع نوم ورکولی شو چې دویم عناصر یا رنج یا هم د قیمتونو ساحه یې هغه بیا هم سره مساوي وي. په هغې صورت کې موږ کولی شو یو څه له منځه ویوړو زده کوونکو، د تکرار څخه موږ صرف نظر وکړو، د تابع نوم ورکړو. نو ګورو کله چې دلته لاس او لاس ډوماینونه سره مساوي دي، رنچونه هم 7 او 7 دي، دا هم سره مساوي دي، ښایي موږ دته نوم ورکولی شو چې دا هم یو تابع ده. دا هم یو تابع وه زده کوونکو، پورتنی هم یو تابع وه. یا دې قسمت کې هم ما تاسو ته نشانې کړې وه. بلې ویلې وه اچ. اچ نوم یې ورکړی مساوي مرتب جوړې 5 شپږ 8 15 8. ګورو زده کوونکو موږ ویلي چې ډوماینونه نه باید تکرار وي. که چېرته تکرار وي بیا هم رنچونه مطالعه کوو. که رنچ هم تکرار و رابطه ده، که رنچ تکرار نه و رابطه نه ده. دې قسمت کې ډوماین 15 راغلی، دې قسمت ډوماین هم 15 راغلی، خو رنج د ځای کې 8 راغلی، د ځای کې زده کوونکو 4 راغلی، تاسو په خپله باندې وینئ، او دې قسمت کې 8 راغلی. په دې ډول باندې زده کوونکو وایم چې د قیمتونو ساحه یا هم رنج دې قسمت کې متفاوت دی، ښایي دې ته موږ تابع نوم نشو ورکولی. دې صورت کې موږ د تابع نوم ورکولی شو. ښایي دغه اچ رابطه چې ده تابع نه ده. په همدې ډول باندې بل حالت ته راځو زده کوونکو چې تاسو څنګه اتوماتیک ډول باندې وپوهېږئ چې که چېرته تاسو داسې معادلې په شکل باندې درکړي وي چې آیا د تابع ده که نه ده، نو ګورو د وای درجو ته ګورو چې درجه جفت ده که درجه طاق ده. که چېرته په دې شکل باندې وي، ګورئ وای مساوي کېږي 3x مثبت 2 x دویم کې زده کوونکو x مربع مثبت y مربع منفي لاس x مساوي ده د 12y سره مثبت 50 سره. دریم قسمت کې هم زده کوونکو یا هم دریمه معادله کې داسې راکړي دي چې 2xy منفي 5x مربع y منفي لاس x مساوي په 11 باندې، او څلورمه معادله 2x مربع جمع 3x مکعب مثبت y په توان د 4 مثبت لاس مساوي په 0 ده. موږ په دې قسمت کې زده کوونکو موږ ته وایي تاسو دا وګورئ چې دا رابطه تابع ده که نه ده. نو موږ مخکې د دې نه چې دغه ټولې معادلې په وای باندې حل کړو. ځینې قسمتونو کې لکه دې قسمت کې د دایرې معادله راغلې ده، دا تقریبا هم به ستاسې وخت ډېر ونیسي، او همدې ډول باندې تاسو به لږ ګیچ هم شئ. که ګیچ هم نشئ زده کوونکو تاسو ته به وایي چې تاسو اتوماتیک ډول باندې جواب ووایئ چې آیا دا تابع نه ده که نه ده. د دې دپاره چې وپوهېږئ چې تابع ده یا نه ده، تاسو توانونه مطالعه کوئ. د څه شي توانونه؟ د وای توانونه مطالعه کوئ. که چېرته د وای توانونه جفت وو نو تابع نه ده، که چېرته طاق نو تابع ده. په دې صورت کې راځئ دغه معادلې په ګډه سره ګورو، توانونه چې کوو او تاسو د تابع او نه تابع تشخیص یې کوو. وای مساوي کېږي 3x مثبت 2 وای چې دا توان یې یو ده، او همدې ډول باندې وایو چې دا تابع ده. بیا هم زده کوونکو په دویم قسمت کې x مربع جمع y مربع منفي لاس x مساوي کېږي په 12y جمع 15 باندې. تقریبا د ځای کې د معادلې دایره راغلې ده. دغه شکل x مربع جمع y مربع چې په هر معادله کې راشي دغه د معادلې دایره ده. نو د ځای کې کله چې د y توان څېړو، د y توان 2 ده، جګترین توان 2 ده، نو وایي چې دغه تابع نه ده. دا قسمت کې تابع وه ځکه چې د y توان یو و. بیا هم دریم قسمت ته راځو زده کوونکو. دریم قسمت کې معادله ده 2xy منفي 5x مربع y منفي لاس x مساوي په 11 باندې. د y توان چې کله څېړو، د y توان جګترین توان دې قسمت کې زده کوونکو یو ده، نو وایو چې دغه دریمه معادله هم تابع ده. او همدې ډول باندې څلورمه معادله 2x مربع مثبت 3x مکعب مثبت y په توان د 4 مثبت لاس مساوي په 0. آیا دا تابع ده که نه ده؟ y په توان د 4 ده، توان یې جفت ده. موږ ویلي چې کله توان جفت وي هغه ته موږ تابع نوم نشو ورکولی. طاق په صورت کې موږ تابع نوم ورکولی شو. ښایي دا وایم چې تابع نه ده ځکه چې y په توان د 4 ده او توان یې هم جفت ده. نو قدرمن لیدونکو دا زموږ د تابع درس هیلهمند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي اوسېږئ او یو څه مو زده کړي وي. که چېرته تاسو زده کوونکو په نن درس کې کوم مشکل لرئ، تاسو کولی شئ خپل مشکلات او پوښتنې په کومنټونو کې ولیکئ. زه ستاسو مشکلات ته ډېر زر رسیدګي کوم او ستاسو پوښتنې حلوم. په همدې ډول باندې زده کوونکو 2 صفحې کې پوښتنې راغلي دي چې هغه پوښتنې ستاسو د کورنۍ دندې له جملې څخه حسابېږي. تاسو هغه حل کړئ او ډاډمن شئ تاسو د نننۍ لوست هم زده کړی ده، تابع مو زده کړې ده او په سوالونو باندې مو ځان پوه کړی ده. تر بیا چې تاسو ته د ریاضي بل درس تشریح او توضیح کوم او تاسو پرې پوهوم. تاسو په لویه مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.